السلام علیکم ورحمت الله. یو محترم پوښتنه کړې ده چې جادوګر تور تلل په هغه تعویض کول دا د شریعت د نظره څخه څنګه دي؟ محترمه ده مسئلې ته به لږ وضاحت ورکړم. یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چا که د دې جادوګرانو تصدیق وکړي چې دی ورسې هغه ورته وایي په تا تعویضان سوي دي، مثلا کوډې در سوي دي، پلانکي ځای کې ښخې دي، پټې دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که د هغه سړي تصدیق وکړي نو دی منکر سو له هغه څخه چې هغه پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل سوی دی، د قرآن انکار وکړي. که د هغه خبرې دی ومني په کافر کیږي، ورتګ حرام دی، ګناه کبیره ده. یو کاهن دی، یو عراف دی. کاهن دې ته ویل کیږي چې دعوه د دې دی وکړي چې مثلا ما ته اسرار او احوال د غیب را معلوم دي، ستا تعویضان را معلوم دي، په تا چا کړي دي، یا مثلا په پلانکي ځای کې پټ دي. او عراف یا دې ته ویل کیږي چې په آینده کې ستا حالات را معلوموي چې مثلا ستا سره به داسې کیږي. نو ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که څوک کاهن او عراف ته راسي او د هغه تصدیق وکړي، د هغه خبره دی ومني، نو د انکار وکړي بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم. او دغه رنګه په بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که څوک و دغو مردار خورو ته ورغلی یا جادوګر ته مثلا یا دغه کاهن ته ورغلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د دغه انسان بیا 40 ورځې لمونځ نه قبلیږي. که د هغه تصدیق وکړي 40 ورځې لمونځ نه قبلیږي. حدیث صحیح ابي داود روایت کړی دی. او دغه رنګه موسوعة الفقهیه صفحه نمبر 171 جلد نمبر 15 مبحث الکهانه دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. نو دا کم خلک چې تعویضان کاږي بیا یې درښیي چې مثلا په تا تعویضان سوي دي یا په پلانکي ځای کې ښخ دي، درواغ درته وایي. او موږ لیدلي دي، دا سلسلې مو لیدلي دي. یو وخت زه یو چا ته ورغلم د یو چا سره، هغه یو ناوله دي ورته کولې. نو چې راووتو بیا مې ورته وویل چې دا ټول درواغ دي. نو چې د تعویض ور معلومېږي پلانکي ځای کې ښخ دي، نو خو درود یې ښي. هغه ویل یا تې نه سې پیدا کولی، ستا په کور کې په پلانکي ځای کې تعویض ښخ دی، تې نه سې پیدا کولی، دغه دی زه له دې ځایه ومومه. ما دا سلسلې ټولې درواغ دي، اجتناب ځینې وکړه. نو چا ډېر صفت وکړي یو ښه تعویضان کاږي، نو په دغو شیانو خو یې زه نه وم خبر چې دی داسې مردار خور دي. نو درځه مال ورسو هلته چې ما د ده سلسلې او حالات ولیدم، ده ته مال دا ټول د شریعت څخه خلاف دي. نو دغه چې څوک درته وایي چې تعویضان پلانکي ځای کې ښخ دي، په تا کوډې سوي دي، بس تې نه سې معلومولی، زه له دې ځایه ومومه، دا ټول سپېره درواغ دي. دا د الله جل جلاله په غضب اخته خلک دي. ځانونه ځینې وساتئ، دا ښځې خدای دي اوس چې هر څونه درواغ ورته وایي دی دغو نه بارات در باندې ګرمېږي چې وله دا خو ښه تعویضان کوي. د سحر دپاره نبوي علاج شته، د نظر دپاره شته، د پیرۍ دپاره شته، د نورو امراضو دپاره شته. او هر هغه تعویضګر چې تاسو ورسئ او دی دا خبره درته وکړي چې مثلا پر تا تعویضان کړي دي، په پلانکي ځای کې ښخ دي، زه له دې ځایه در وموم، دا سړی درواغ وایي، دا سړی دروغجن دی، دا سړی ته ورتګ حرام دی، د ده په خبرو تصدیق کول کفر دی. داسې تعویضان والا هم شته چې مثلا په تجربه باندې دا ور معلومېږي چې د مریض حالات وپوښتي وایي ته نظر سوی یا ستا د تعویضه اثرات دي یا ستا د پیرۍ دي یو شی ورکړي، هېڅ مشکل نه لري. او دا که ده سر پټ کړي ته ودرېږه زه بس وظیفه کومه در ښیم یې، د دغو سوړو له دغو درواغو څخه نو ځانونه وساتئ، مه ځانونه کافران کوئ، مه خپل عبادت له لاسه ورکوئ. نو دغه تعویضګرانو ته، دغه ټګانو ته، دغه جادوګرانو ته چې یو څوک ورسي نو که د هغه په خبرو تصدیق وکړئ 40 ورځې یې دغه فرضي لمونځ نه قبلیږي. نو چې د سړي 40 ورځې لمونځ نه قبلیږي نو تاسو فکر وکړئ نو د دغه انسان به کوم حالت وي. او یو خور پوښتنه هم کړې وه چې جادوګر تور تلل او بیا تعویض کول د مېړه دپاره. محترمه
جادوګر ته خو مې مخکې درته وویل چې ورتګ حرام دی، که د هغه خبرې ومني کفر دی، او ښځه نشي کولی چې په مېړه تعویض وکړي. ښځې ته حرام دی چې په مېړه باندې د محبت تعویض کوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.